چمن کې سي آغاجي ول هغه راته ویل عزیز ماما ویل چې پښتانه قوم کې مفلس او مخلص هیڅ معنا نه عزیز ماما چې دی هغه د رحیم لالا ورور دی. السلام علیکم. توبه کاکړی کلی غیش کې د کرکټ میچ کولو وروسته موږ د رحیم لالا خواته روان سو. په توبه کاکړی بازار کې یو دکان ته ودرېدلو چې د خوراک کیسه واخلو. د دکان مالک چې زه وپېژندلم نو راته وویل چې زه ستا هر ویلاګ ګورم. نن خو زما د دکان ویلاګ هم جوړ که. دغه ځوانو په دکان کې هر څه خرڅول. د خوراک شیانو څخه ونیسې الکتریک شمسي هارډویر د ماشومانو د لوبې شیان داسې درته ووایم چې داسې شی به نه وي چې دلته به نه خرڅېدی. او چرګان دا شیان هم کې خرڅېږي. دا دی ای ستی دی ای دکانم دا دی بیا چی جوړ کم ټیک ټاک نه ویلاګ یار دی وروره دا دی پنچري کاږي څنګه دی ستی بازار ولې ترقي نه کوي ماشاءالله سیزن شپې دی د شپې ماشاءالله ډېر ښه بازار دا بیا سیزن څه وخت ختم کیږي سیزن هم کال باندې سیزن لفته بیا ختم دا سیزن ختم کړی دی دلته یو سر رانیولو وروسته موږ د رحیم لالا د سیب باغ خواته روان سو. د باغ د لیدو وروسته لالا موږ کور ته بوتلو هلته خپل د میلمنو په ځای کې کښېنول. دلته په دیوال باندې د رحیم لالا د ورور عزیز ماما او د پلار عکسونه لګېدلي وو چې دواړه د دې نړۍ څخه تللي دي. الله دې جنتونه ځای کړي. چمن کې سي آغاجي ول هغه راته ویل عزیز ماما ویل چې پښتانه قوم کې مفلس او مخلص هیڅ معنا نه عزیز ماما چې دی هغه د رحیم لالا ورور دی. مساله دې جنتونه نصیب کړي. بابا دی ماما پلار شو هغه د ګر برسور فردي خان پارټي کې ښه او دغه یپسي میپسي ګر د په دغه کې بلول صحیح سره پته کېدل بیا به دغه کېدل دا دی په چمن کې زه تللی ولم هلته لا یو عاجده یادوئ من هغه څه راول مړونه مري نمونې پاتېږي مړونه مري او کاشکې ده به ویل زموږ په خوا یو ساکار کاشکې د تمدو ساکار دوی وایي چې دا چې صداقان دوی نه وایي زه هم وایم چې کاشکې زه د یو ساکار دوی نه شي کولی کولی مړونه مري نمونې پاتېږي بلکل صحیح ویل. دا ده ویلي دی عزیز ماما عزیز ماما د دې سیمې یو لوی سیاسي شخصیت تیر سوی دی. دا شخصیت قسم دی د دې دنیا تللی خو نوم او یادونه د خلکو په زړه کې اوس هم ژوندي پاتې دي ځکه چې دی د خپل وطن سره مخلص ولو او د اخلاص سره خپل وطن لپاره کار کړی ولو. خو کوم وفا نه ورسره وکړه. د ژوند په آخري ساعت کې ده ویلي و چې پښتون قوم کې مخلص او مفلس نسي چلیدلی. رښتیا هم دا قوم هغه خلک مني چې هغه منافقت شي ځای هغه پیسه لري. څنګه دا ټیسټ وګوره څنګه ډېر زبردست ټیسټ خوند کوي. راسي تیم راس رحیم لالا زموږ لپاره د همیش رنګا نون هم ډیر زیات خدمت کړی ولو. رحیم لالا یو ډیر مخلص انسان دی. کله چې هم زه دله راسم نو دی خپله مینه او وس له ما څخه نه پټوي. په رښتیا هم داسې خلک د زړه ماړی. ډیر ښه خوند یې وکړي. مننه تکلیف به ډېر الله مو سفر په خیر خدای په امان الله حافظ. شموږ له خیره دا د برشور بازار له راورسېدلو جعفر ته مبارکي وایو. دغه سیونټي یې ګټلې ده خو سین عجبه سره ګډوډ دي د سیونټي دی ګور زړه سیونټي ونه نه یې ولای چې تر کړی ده بس دا نو د علاقې کار دی خاص نوي نه ورکوي بیا توبه ده یا دا غلط کار کړ. سیونټي خو نوې راځي ولې زړه در کړی ده یار بس دا زموږ دغه ځای سو بس ستا کور دا چې تا موږ سره کوم مینت وکړي نه ای عجبه سیونټي ورکړی. کاغذان شی شته که نشته ای ګوره کاغذان یې ول دا کوم بشي نه کاغذان شی شته کاغذان یې نشته تی ور وګوره کاغذان یې نشته کاغذان یې شته ای ګوره یا ای تو ګوره یاره دا که بیخي شرمول در سره کړی دی ډېر بد کار. ای ارمان استی سوه ای ارمان ستی خواري دا وکښه دی چې دا فاینل موږ نه وګټي که نه موږ به ډېر ذلیله وای د دې سیونټي څخه